نور هیڅ نه وي چې مال را درومې که نور هیڅ نه وي چې مال را درومې خړ خیبر خو دې لیدلی زه به مړ یم ملګرو راغلی یو خیبر جنسای ته د خاطر اپریدي مزار درته ښایو دغه سلې درته ښایو د دغې لاره درته ښایو دغلته کې خلکو سره خبرې کوو تیر اپریدي د شاعرۍ په هکله د هغه د ژوند په هکله د هغه د مزار په هکله در سره خبرې شریکو مونږ سره اوسئ او د خاطر اپریدي مزار ته وبوځو جی دلته کې د خاطر اپریدي په مزار کې را سره د دې ځای د لواړګي یو مشر ولاړ دی حاجی اسماعیل شاه مقید صاحب هغې نه به ته پوښتنې کوو چې د خاطر د ژوند په هکله د خاطر د مزار په هکله را سره څه شریکوي ډېره زیاته مننه جی مننه ستاسو نه هم حمزبي صاحب خاطر صاحب خو زه داسې وایم چې دا خپل نصري خان او تخلص یې خاطر و جی دا خاطر تخلص هم د بابا ورکړه حمزه بابا او دا څه لیک لوست هم نه و کړی جی خو هغه خو یې تاسو ته خپله پته دومره لیک یې کړی شاعري یې کړې چې هغه ښه رنګینه شاعري ده بالکل او دی په 1900 او په یو کم دیش کې پیدا شوه صحیح او په 1988 کې دی وفات شوه صحیح دومره شاعري یې کړې وه نو ځینې چې دې وخته پورې ژوند یې کړی نو ډېر شاعري به یې کړې وه ډېر مخکې به تللی او اوس هم ډېر رنګیني کړی چې زه دا علاقې ته تاسو څه کاته زه خاطر رنګین غزل ته یې رالېږم چې د خړ خیبر کې څه دی بې د خاورو بالکل د هر څه تاسو ولید او وکاته ډېره زیاته مننه کوو که خپل څه شعر درته یاد او را سره شریکوي نو ډېره زیاته مننه به وي ځکه چې د خاطر اپریدي کلیوالی د خاطر اپریدي په خوا کې ژوند تېروي نو لازم ده چې شعر به لیکئ خپل خو به داسې و چې د پلوه ځنې سترګې راښکاره کړه د پلوه ځنې سترګې راښکاره کړه په بڼو غوښې مې زړه پاره پاره کړه مننه او په غلیم باندې یرغل وکړه پښتونه په غلیم باندې یرغل وکړه پښتونه د خوشحال په رنګ ورځه توره تېره کړه او تخیل د حمزه ګوره مقیده چې داره یې د خیبر غزل دره کړه مننه ستاسو نوم دی او دې ځای ما نوم دی رومان افریدي باغ کې نور څه پاتې شو یوه مڼه واره کبر تل به دې پروايي د ګړنګونو ناسور چې په منزل ته رسېدل غواړي خاطره یار دې په خیبر کې اوسي ټوله دې راز سپینالو ډکه ده خیبر ټول د خړو غرونو ډک دی زموږ زړه ارمانونو ډک دی په دنیا کې چې شپې تېروم مونږ مېلمه یو دوی غمې تېروم په مزار به چې تېرېږي خدای دپاره لږ شمع ته خپلې ولې زه به مړ یم شاهد مې نوم دی او دوستان دي را سره پېښور نه راغلي د خاطر صاحب مزار ته لیدو لپاره او بس پښتو ژبې لپاره ډېر غټ محنت یې کړی دی او مقدس زبردست شاعر دی پښتو ژبې لپاره او خواهش هم چې راشو او نور علاقه هم د ښه ده زبردست ماحول هم دی نو د خاطر مزار له راغلي د خاطر څه شعر یا دوه درې شعر درته یاد دي ولې یو شعر به ډالۍ کې ماته چې خاطر دې پکې خاورې شي خاطره چې خاطر دې پکې خاورې شي خاطره دومره مه کوه خاطر د چا رسترو ډېر جی تاسو د دغه ماشومانو شعرونه مو اورېدل د دغه مشرانو د دغه راتلونکو خلکو خبرې مو اورېدې د هغوی شعرونه مو اورېدل را سره دلته کې د لواړګي ډېر تاند او ځوان فکر حارث شینوار را سره ولاړ دی چې خپله لیکوال هم دی
او زده کړې هم کوي د پوهنتون نه هغه نه پښتو چې د خاطر د مزار په هکله او د دې ځای په هکله را سره څه شریکوي. ډیره مننه حمزوي صاحب ستاسو ډیره مننه او د بیټک ټي وي ډیره مننه چې تاسو رالی د خاطر مزار ته رالی. خاطر یې چې افسوس داستا په خیال بسخ کارما افسوس داستا په خیال بسخ کارما دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي او چې خاطر تا خو ویل چې شیخ یم زه خاطر تا خو ویل چې شیخ یم زه په کټ کې مات بنګړي د چا پراته دي. خاطر افریدای د خیبر د زرخیز خاور پیداوار د خپل ژوند یو خوش قسمت کس چې د غزل بابا د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری صاحب سره محفلو کې شرکتونه کړي دي. دغه سه د خپل وخت کوم مایناس شاعران چې خیبر افریدی سره بیا د خپل باندې خیبر افریدای او خاطر افریدای چې دوی بخپل اصلاح ادبی اصلاح به د لالزاده ناظر صاحب ناخښتا چې خیبر سقراط په نوم باندې یادېږي. نو د خپل وخت ډیر زیات غټ شاعر او ډیر ښه شاعر او وسم چې کوم ځوان کول دی هغه د خاطر د شاعرۍ نه د هغه د فکر نه ډیر زیات متاثر ښکاري که هر څوک ترونه سي لکه دا ماشوم تاسو ولید دا دغه یو ژوندای بیلګای دی چې د خاطر شیرونه کلوې دي کواړې دي ک سپینګيري دي هن تر دې چې زنانه او تم د شیرونه یاد دي. نو خاطر په خپل وخت کې ځواني مرګ شاعر یادېږي لکه څنګه چې په انګلیش کې جان کیټس ته نو دغه سه په پښتو کې خاطر دی او که زه تاسو ته وایم چې جان کیټس او خاطر یو شانوالي کتر واخلې نو دواړو ډیر زیات یو شانوالي غم په ځوانۍ کې مړ شوی دی دام په ځوانۍ کې مړ شوی دی. هغه چې کومه شاعري وا غم د مینې او محبت رومانټیسیزم والا وا د خاطر شاعریم د رومانیت نه ډکه عشق محبت نه ډکه. نو دلته خو یو مسله دا ده چې د خیبر د زرخیز خاور باندې چې دلته د امیر حمزه خان شینواری د غزل پلار پروت دی دلته خیبر افریدای پروت دی دلته لالزاده ناظر سے پروت دی دلته خاطر افریدای پروت دی. خو که چېرته ته د 200 لاړ شي نو هغه بنیادی سہولیاتونه ډیر زیات لري پاتې شوي دي او دا به مونږ یو خپل بدقسمتي وګڼو چې دوی له مونږه هغه سي عزت ورنکا چې لکه څومره عزت دوی لایکو مونږ عزت ورکول خو هغه عمر عزت او که چېرته مونږ هر څومره دار وسپړو نو بیا بم د هغه چې کوم کار کړای دی پښتو ادب ته پښتو ادب کې هغه کوم کار کړای نو هغه به کم وي. مننه حمزوي صاحب.